بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په وینډوز کې درې ابتدایي پروګرامونه خلاص کړل: ورډ، نوټ پاد، ورډ پاد او پینټ. ایم اس پینټ پروګرام صحیح دی. خو دا درې پروګرام خلاص کړل. موږ په کنټرول پانل ته ورځو. د وینډوز کې یو بخش لرو موږ کنټرول پانل چې تقریبا اویا اتیا سره د وینډوز همدا کنټرول پانل تشکیلوي. یعنی د کمپیوټر ټول سیټینګ څه شي دی؟ کنټرول پانل دی. د دې په خاطر چې تاسو کنټرول پانل لا خلاص کړئ، یو دا چې تاسو آیکن د صفحې پر مخ اضافه کړئ او آیکن تاسو ویل یو څنګه د کنټرول پانل آیکن اډ کړئ. آیکن پر مخ ډبل کلیک کوئ، کنټرول پانل را خلاصيږي. او یا هم تاسو رن را خلاصوي. رن کې څه شي لیکئ؟ رن کې تنها کنټرول لیکئ، انټر کوئ، تاسو تم کنټرول پانل را خلاصوي. د دوه طریقې ډېر اسانه ساده تاسو کولای شئ د لارونه کنټرول پانل را خلاص کړئ. ښه، کنټرول پانل کې ډېر اپشن لرو. ما دا ټول اپشن نه ویل کیږي. کوم اپشن چې زیات استفاده لري ډېر کارول کیږي او مهم دی هغه موږ وایو دا یو، بل موږ په ترتیب نه وایو ځکه چې هر کمپیوټر کې تاسو کنټرول پانل را خلاصوي ترتیب فرق کوي. نو ځکه موږ خپل ورته ترتیب جوړ کړی دی چې د موږ په اساس مخته ځو. صحیح دی. او موږ وایو فعلا دی یو لیست په شکل. کله کله تاسو کچېر غواړئ دا تبدیل په کټګوري په شکل کې یا ګروپ کې بل ته کټګوري انتخابوي، دا به کنټرول پانل چینجيږي ګروپ ته. یعنی هر اپشن شکل کوي په داخل کې نور اپشن وي او موږ دلته د لیست په شکل وایو. صحیح دی. لومړی اپشن چې وایي هغه کیبورډ دی. کیبورډ را پیدا کوي، کلیک پرې وکړئ. کیبورډ کې ډېر ساده درې اپشن دي. درې اپشن ډېر ساده څه شي دي؟ اول اپشن ریپیټ ډیلی دی. ریپیټ ډیلی څه کار کوي؟ وظیفه یې چره دی په خاطر چې دا اپشن تاسو عملی کوي په دغه ځکه کولای شي ټیسټ کوي. صحیح دی. ټیسټ ځای هم دا دی. اول ریپیټ ډیلی زه لانګ انتخابوم او وسلته لیکل کوم. کله چې تاسو لیکل پاکوي بیک سپیس بٹن پریس کوئ. صحیح دی. یو بٹن لرو بیک سپیس چې کله دا پریس کوي خط څنګه کوي؟ پاکوي. خو که چیرې تاسو دلته لانګ انتخاب کړئ، کله چې لومړي ځل لپاره تاسو دا بٹن پریس کوي یو سر کې یو وقفه اخلي، صبر کوي. ګورئ زه دا پریس کوم، دغه سر کې دغه وقفه چې اخلي دا موږ ورته شي تعینو د ځکه ریپیټ ډیلیټ تعینو یا فارسی کې ورته وایي تعویق. صحیح دی. چې کله لیکل کوي، لیکل تاسو پاکوي، په لومړي ځل چې کله بٹن پریس کوي په سر کې یو وقفه اخلي، وروسته په پاکولو شروع کوي. نو آیا دغه وقفه لانګ وي، وګدا وي او که شارټ وي؟ که چیرې دا تاسو به شارټ انتخاب کړئ او بیک سپیس پریس کوي بدون د وقفې نه څه کوي؟ متن پاکوي. دا وظیفه وا. او بل اپشن لرو ریپیټ ریټ سلو فاست دی. د متن پاکولو سرعت دی. نو چې کله بیک سپیس پریس کوم تیز پاکوي ځکه چې سرعت څه شي دی؟ سرعت فاست دی. که چیرې تاسو سرعت څه شي انتخاب کړئ؟ سلو انتخاب کړئ، نو وروسته له دې د بیک سپیس سرعت کمیږي. صحیح دی. لته ځنه کولای شئ د بیک سپیس یا د خط پاکولو سرعت تعیین کړئ. د فاست انتخاب. بل اپشن موږ لرو کارسر بلانک ریټ دی. کارسر خو پیژنئ، کوم ځای کې چې ټایپ لیکل کوو پوینټر تبدیلی کې څه شي ته؟ کارسر ته. او دا سترګک چې وحیده څه شي دی؟ دا کارسر دی. وینئ روښانیږي، ګل کیږي. د دې سرعت تاسو تعینوئ. که زه دا فاست انتخاب کوم سرعت د کارسر څنګه کیږي؟ چټکیږي. او که چیرې تاسو سرعت کم انتخاب کړئ بیا سلو کیږي په دې شکل. او یا هم کنان انتخاب کې بيخي حرکت نه لري. د ځکه کولای شي تاسو د کارسر سرعت تعیین کړئ. اپلای ورته وایو کی. دا و درې اپشن په کیبورډ کې. بل اپشن په تعقیب سره موږ وایو سیستم. سیستم کې اپشن نه لرو، فقط تاسو ته د کمپیوټر د سیستم په اړه معلومات درکړي. کله چې لومړی تاسو کمپیوټر اخلئ نو دغه معلومات له کوم ځای پیدا کوئ؟ څو جی بی رام لري، ګرافیک څومره دی، ټایپ دغه ټول خبرې له کوم ځای نه پیدا کوي. اول تاسو راځئ کنټرول پانل سیستم ته. په سیستم کې دغه څو خبرې کولای شئ تاسو وګورئ. اول پروسیسر. پروسیسر څه شی دی؟ انټل آر کورای څو دی؟ کورای 5 کورای 15 دی. 6300 معنا دا دی چې د شپږم لومړی تورې عدد راخلي د توي شپږم جنریشن.
یعنی دا کمپیوټر څوم جنریشن دی شپږم د لومړي عدد په اساس چې هر څو نو د کمپیوټر جنریشن هم همغومره دی سی پی یو څومره ده 2.40 یا هم 4 ګیگا هرتز دی یا 2.4 یا هم تر 2.5 پورې هم رسیږي د سرعت د شي دی پروسیسر انسټال میموري رام څو جی بي دی رام 8 جی بي دی او بل سیستم ټایپ لرو 4 شپږ بیت اپریټینګ سیستم دی مونږه کمپیوټر کې دوه سیستم ټایپ لرو یو 2 دی یو بل هم 4 شپږ دی لدې نه تاسو د خپل د کمپیوټر سیستم ټایپ معلوموي چې دا کمپیوټر څو ټایپ بیت دی سیستم څو بیت دی 4 شپږ یعنی که چیرې تاسو کوم سافټویر یا وینډوز انسټالوي هغه وینډوز سافټویر به څو بیت وي 4 شپږ بیت تاسو کولای شئ په 4 شپږ بیت کې 2 بیت سافټویر هم انسټال کړئ ځکه چې 4 شپږ لوړ دی او 2 ټیټ دی خو که چیرې کمپیوټر مو 2 بیت وي او تاسو 4 شپږ انسټالوي بیا نه انسټالوي اکثریت تاسو کله سافټویر انسټالوي یا کمپیوټر ته وینډوز کوي نه کیږي یو میسج درکوي صحیح دی بل کمپیوټر کې کیږي مستا کمپیوټر کې نه کیږي نو مهم شای دا چې تاسو د خپل کمپیوټر سیستم ټایپ وګورئ ټایپ څو دی یا 2 یا 4 شپږ نو د هغه ټایپ مطابق به سافټویر ورته اخلي ځکه به کار پکې کوي او کول شي انسټال کی پن ان ټچ کمپیوټر قلمي دی او ټچ سکرین دی نو پن اور ټچ نه قلمي دی او نه هم ټچ سکرین دی لاندې د کمپیوټر نوم دی او د ځکه هم پروډکټ آی ډي هغه تولید چې کوم کمپیوټر تولید شوی دی یو سیریال نمبر لري او دا هم څه شي دی پروډکټ آی ډي دی دا د کمپیوټر په اړه څه شي دی معلومات دي دا چې تاسو ګرافیک چیرته وګورئ صحیح دی بعضی وایي ما کمپیوټر ګرافیک لري نه لري د ګرافیک کوم ځای کې تل کیږي دا ابتدایي معلومات تاسو په کنټرول پنل د سیستم په برخه کې ګورئ نور معلومات چیرته ګورئ هاي کلیک ډسپلی سیټینګ ته راځئ او په ډسپلی سیټینګ کې هم دلته موږ آپشن لرو اډوانس ډسپلی سیټینګ اډوانس ډسپلی سیټینګ کې دلته لږ معلومات درکوي د کمپیوټر د ریزولوشن په اړه ریزولوشن موږ لوسته یو صحیح دی امره شلته لیکلي دي ډسپلی اډاپټر پراپرټیز فور ډسپلی 1 کلیک کوئ دا صفحه تاسو ته خلاصوي په دې کې تاسو کولای شئ وګورئ د خپل کمپیوټر ګرافیک هم وګورئ او ډیډیکیټ هم وګورئ اول ټوټل اویلیبل ګرافیک میموري 100 جی بي ګرافیک لري 4052 ام بي څه 100 جی بي کیږي 4 جی بي ګرافیک کی صحیح دی یا همدا شیر میموري همدا دی چې بعضی اکثر ورته ګرافیک وایي اما دا څه شی دی د شیر میموري دی اصلي ډیډیکیټډ به کوم دی دلته لیکلي دی ډیډیکیټډ ویډیو میموري 128 ام بي ډېر کم دی نو کله تاسو کمپیوټر اخلي هغه هم مثلا د انجینری د پروګرامونو لپاره قوي کار وکي نو تاسو ډیډیکیټ دار کمپیوټر اخلي چې ډیډیکیټ ولري اما دا ډیډیکیټ نشي 100 ام بي وي باید جی بي وي چې موږ ډیډیکیټ یو جی نیم جی بي یو جی بي 2 جی بي 3 څلور هر څومره چې لوړ وي هغه تاسو کمپیوټر سرعت څنګه کیږي چټکي صحیح دی دا او تاسو به هم دغه مشکل ډیډیکیټ هم ګوري په دې ځکه به ګوري دا اصلي مهم ډیډیکیټ دی اما د ګرافیک څو جی بي دی 4 جی بي هم دی 8 جی بي هم وي 14 جی بي هم وي چې ډېر د کمپیوټر په سرعت کې رول نه لري اساسي رول چې دی ډیډیکیټ دی سره خلاص شو د ځکه معلومات کولای شي بل کوم ځینې تاسو د کمپیوټر په اړه سیستم معلومات ګوري تاسو رام را خلاصوي څه شي رام را خلاصوي پران کې لیکي DX DIAG DX DIAG لیکي او بل اخر تاسو ته سفر اخلاصوي په دې کې هم د کمپیوټر په اړه څه شي دي معلومات کمپیوټر نیم دی اپریټینګ سیستم وینډوز لاس انټرپرایز 4 شپږ بیت انسټال دی پکې لانګویج دا دی او سیستم ماډل کوم ماډل کمپیوټر دی لیټیټیوډ E 72 یا 22 دا ماډل دی او بایس ډیټا دی دا کوم سیستم شورت انسټال شوی دی بیا پروسیسور دی کورای 5 شپږم جنریشن او دا هم سرعت او 8192 ام بي رام 2 جی بي کې 8 جی بي کې او کوړې بیا تاسو دلته شیر میموري او ګرافیک وګورئ بل ته آپشن لرو ډسپلی باندې کلیک کوئ راځي ټوټل میموري څو شو 4000 ام بي یا 4 جی بي ګرافیک اما ډسپلی میموري یا هم ډیډیکیټ څومره دی 128 ام بي دی شیر میموري ماغه 4 جی بي لته زنام کولای شي تاسو د کمپیوټر په اړه څه شی وګورئ معلومات او شکل کمپیوټر اخلي سر مخلاص څنګه وګورئ ډیډیکیټ رام یو شی پاتې کیږي چې تاسو هارد ډیسک وګورئ 2 جی بي دی یا ولر دا چې مای کمپیوټر راخلاصوي ډرایوونه حساب کوي درې ډرایو لرو درې ډرایو دا یو 100 جی بي دا 22 جی بي
او دا 50 جی بی ماشین حساب در سره واخلئ جمع کړئ تاسو ته معلومیږي چې تاسو هارد ډیسک څو جی بی دی او یا هم تاسو نوې کمپیوټر روښانه کوئ د کیبورډ نه F2 بټن پریس کوئ د روښانه کولو په وخت کې F2 بټن پریس کوئ تاسو د کمپیوټر سیستم ته وي او هلته کولی شئ د کمپیوټر هارد ډیسک وګورئ صحیح دی بیا راځو کنټرول پانل ته دا و د کمپیوټر د سیستم په اړه معلومات بل آپشن چې مونږ وایو هغه وینډوز ډیفندر فایروال دی وینډوز ډیفندر فایروال د څه په خاطر استفاده کیږي فقط یو دوه آپشن لري چې تاسو دا آف آن کوئ یا یې روښانه کوئ او یا یې هم ګولوئ یو موږ پرایویټ نتورک لرو بل هم پابلیک نتورک دی پرایویټ نتورک زموږ دا دی چې تاسو په یو مشخصه ساحه کې یو نتورک جوړوي لکه دغه کورس کې چې غواړو موږ د کمپیوټر څنګه کنټرول سره وصل کو دې ته موږ وایو پرایویټ نتورک فعلا ناٹ کنیکټډ دی معنی چې کوم نتورک سره فعلا نه یم وصل اما دا چې موږ انټرنیټ سره شبکې سره وصلېږو صحیح دی عمومي شکل چې موږ د کمپیوټر کوم سره وصل دي کار کوي دې ته به څه شی وایي دې ته وایي پابلیک نتورک وایي چې فعلا دا کنیکټډ دی دا همیشه کنیکټ وي ځکه چې موږ کار کوو په کمپیوټر کې عمومي دی نړیوال دی انټرنیشنل دی اما دا پرایویټ چې دی بیا د مشخص تاسو یو ساحه کې بیا وصلوي خو اوس فعلا دواړه ټیک مارک دي دا معنی چې وینډوز ډیفندر فایروال فعال دی ګټه څه شي ده کله چې تاسو په نتورک شبکه کې وصلېږئ او دا آپشن فعال وي هکران یا څوک چې تاسو معلومات غواړي غلا کړي دغه پر وړاندې دا یو څه شي دی یو دیوال دی یو ډیفندر دی دفاع کوي او نه پرېږدي چې څوک تاسو نتورک یا شبکې ته داخل شي صحیح دی او تاسو معلومات څوک غلا کړي کدا فعال وي او کچېرې دا تاسو له دې نه غیر فعال کړئ بیا نو د هکران لپاره ډېر یو اسانه لار وي چې تاسو شبکې ته داخل شي او معلومات مو هک نو همیشه دا آپشن تاسو آن وساتئ خو بعضی وخت بعضی سافټویر نه انسټالیږي تاسو ته میسج درکوي او یا هم نتورک کې چې غواړئ تاسو خپل یو فایل شیر کړئ نه شریکېږي نو دغه په خاطر به تاسو د ډیفندر یو ځل څه کوئ آف کوئ دا به غیر فعال کوئ خپل کار به مخ ته وړئ بیرته به دا وینډوز ډیفندر فعال کوئ خلاص نور څه نه لري سرخلاص شو په دې باندې بل آپشن موږ لرو وینډوز موبیلیټي سنټر دی وینډوز موبیلیټي سنټر کې ډېر څه نشته اول ډسپلی برایټنس دی لته ځنام کولای شي تاسو د کمپیوټر روښنايي یا رڼا څنګه کوي کم زیاته کوي صحیح دی دا یو بل لاوډ سپیکر دی یعنی د ځنه د کمپیوټر غږ تاسو کولای شي کنټرول کړئ لوړی کوي او یا هم ټیټ کوي او میوټ کلیک وکړئ بغیر لاوډ سپیکر څنګه کیږي اف کیږي بل موږ بیټری غلرو آپشن لرو چې په دې کې تاسو درې حالت لري یو بیلانس دی بیلانس معنی نارمل حالت دی کمپیوټر چارج متوسط مصرفي کاریم متوسط یا هغه نارمل څه شي دی بیلانس پاور سیور انتخابوي دا معنی چې کچېر تاسو کمپیوټر چارج کم وي برق نه وي پاور سیور انتخابوي ک چارج کم مصرفوي د کمپیوټر سرعت کمیږي او په حالاتو کې دی چې تاسو کمپیوټر چارج کم وي ټلیفون کې مې آپشن موږ لرو د پاور موډ په نامه چې کله کوم ټلیفون چارج کمیږي چارجر نه وي برق تنور نشته مثلا تاسو غواړئ چې کمپیوټر کم ټلیفون کم چارج مصرف کړي په پاور موډ فعال کوي کمپیوټر هم څه شي لري پاور سیور لري کوم فکر شوی کمپیوټر چې کله چارج دلته ختمېدو شي یو میسج هم درکوي یو شین ټکی ور سره پیدا کیږي هغه اتوماتیک خپل ور سره څه شي فعال کیږي پاور سیور چارج کم مصرفي او که های پرفارمنس انتخاب کړئ نوري رڼا زیاتی کی چارج ډیر مصرفوي او که چیرې په کمپیوټر کارم کوي کاریم چټک وي نو دا درې حالت موږ لرو چې موږ بیلانس انتخابو او ډسپلی کنیکټډ دی چې کله تاسو مانیټور سره وصلېږئ لته ځنه کولای شئ هم وصل کړئ او هم بیرته ډیسکنیکټ کړئ سرخلاص شو په دې باندې بل آپشن چې موږ لرو هغه پاور آپشن دی د کمپیوټر د بیټری یا چارجر تنظیمات کلیک په وکړئ راشي په اول آپشن باندې کلیک وکړئ دلته موږ درې آپشن لرو اول when I press the power button when I press the sleep button or when I close the lid power button پیژنئ هغه بټن په کمپیوټر کې شي کمپیوټر روښانوي او ګول کوي هغه ته موږ څه وایو پاور بټن وایو نو دا پاور بټن چې کله پریس کوم صحیح دی کې کاغم دا بټن څه وشي دوه حالتونه لري ان بیټری او بل هم پلګډ ان دی ان بیټری دا معنی چې کمپیوټر له چارجر سره وصل نه وي یعنی تاسو د بیټری نه کار اخلي او پلګډ ان سمانا پلګډ ان سمانا چې کله تاسو چارجر لکه دا اوس دغه ته پلګډ ان وایي ځکه کمپیوټر چارجر سره څنګه دی ها نو کچېر د بیټری حالت کې وي زه دا بټن پریس کوم څه وشي وظیفه یې څه شي وي ډو ناتینګ هیڅ ونه کی سلیپ ویده شي یعنی د سلیپ حالت ته لاړ شي هایبرنیټ شي هایبرنیټ پیږي کمپیوټر شټ ډاون شي ولې پروګرامونه
ونه تړل شي شټ ډاون پروګرام مو تړل شي کمپیوټر هم ګول شي او بل څه شي دی ټرن اف د ډسپلی صفحه یې ګول شي کومه وظیفه ولري د ځکه وظیفه ورته تعینوي او د بیټری یا د چارجر په حالت کې چارجر کنیکټ وي پلاګډ وي بیا په دې حالت کې څه وظیفه ولري زه ورته اوس څه شي تعینوم ډو ناتینګ اوس ګورئ زه دا بټن پریس کوم کار نه کوي ولې کار نه کوي ځکه چې موږ ورته وظیفه څه شي ټاکلې ډو ناتینګ زه ورته هم هایبرنیټ سیف چینج هر ځل چې تاسو دا بټن د چارج په حالت کې کېږي اتومات کمپیوټر هایبرنیټ کوي سرخلاص شو when I press the sleep button اوسنۍ کمپیوټرو کې sleep button نشته مو په خوا کمپیوټرو کې د sleep button ترڅنګ یو بل بټن و د پاور بټن ترڅنګ بل بټن د sleep button په نامه و چې هغه بټن تاسو کله کېږي کمپیوټر sleep کېږي نو دلته بیا ورته وظیفه ټاکي چې هغه بټن تاسو کمپیوټر کې وي صحیح دی نو څه وظیفه ولري د بیټری په حالت کې کچېرې ز سلیپ بټن پریس کوم څه وظیفه د ځنه ورته وظیفه تعینوي او که د چارجر په حالت یا وصل وي تاسو د سلیپ بټن پریس کوي څه وظیفه مخته یوس سرغاشه په دې او بل وین آی کلوز د لیټ ډیر مهم اپشن د لپټاپو کې کله چې غواړئ دا لیټ قات کوي کمپیوټر لپټاپ څنګه کوي قات کوي څه وشي هیڅ کمپیوټر نه ګول کوم هیڅ اپشن ته نه ورځم فقط غواړم قات کوم نو وظیفه تعینوي اول د بیټری په حالت کې چې دا راقات چې وظیفه مخته یوسي او که چیرې چارجر سره وصل وي کوم وظیفه مخته وظیفه خو پیګا نور دو ناتینګ سلیپ هایبرنیټ ما همیشه هایبرنیټ انتخاب کړی قاتومي بدون د دې چې زه سٹارټ منیو ته راشم شو ډاون باندې کلیک وکم وخت ځای کوم فقط قات کوم څه کیږي هایبرنیټ کیږي کمپیوټر ګل کیږي او زما کوم پروګرامونه چې خلاص دي هغه ما سه خلاص پد کی بل سم ته چې زم چې کمپیوټر نه خلاص کوم هر څه د صفحې پر مخ پراته سرخلاص شو نو دا اپشن تاسو د ځینې وظیفه ورته ټاکي بل لاندې اپشن لرو موږ غیر فعال دي کار نه کوي دا هغه وخت فعال کیږي چې تاسو په دغه پورتنی شنه اپشن باندې څه وکړئ کلیک وکړئ خو څه وظیفې لري ګورئ کله چې موږ پاور اپشن ته راځو د ځکه سلیپ لرو هایبرنیټ اما بعض اپشن کولای شي لم دې تاسو غیر فعال کې مثلا سیپ دی نه وي هایبرنیټ دی هم نه وي سیف چینج ورته وای او شکر دلته راځي تاسو غواړئ کمپیوټر سلیپ کوي موږ دلته د سلیپ بټن صحیح هایبرنیټ هم نشته اکثره کمپیوټر کې هم دا سی وي بیا تاسو راځي دلته پاور اپشن ته پاور اپشن لومړی اپشن به فعال کوي چې دا اپشن فعال شي او دا بیرته څنګه کوي ټیک مارک دې ته ورته سیف سرخلاص په دې باندې دا د شیشه اپشن نه پاور اپشن بل څنګه تاسو کمپیوټر د شارټکټ لاره ګول کوي یا هم موږ سٹارټ منیو ته راتلو پاور اپشن او دلته یا سلیپ هایبرنیټ شو ډاون وکړو د شارټکټ لاره Alt F4 تاسو ته سفر خلاصي د لارې کول شي تاسو کمپیوټر باندې دا کارونه تر سره کوي اول سویچ یوزر کله چې غواړئ ل دې یوزر نه ووځي بل یوزر ته داخل شي کمپیوټر نه ګول کوي یوزر بندوي بل یوزر ته ورځي صحیح دی بل ساين اوټ لرو دا هم دا کار کوي دا یوزر بندوي بل یوزر ته ورځي خو فرق د دوړو څه شي شو په سویچ یوزر کې پروګرامونه نه بنديږي کله چې کوم سافټویر مخلص کړی وي یا شمه چې خلاص کړی هغه نه بنديږي خو په ساين اوټ کې اول پروګرامونه بنديږي سافټویر یو اکاونټ هر څه ختميږي بل اکاونټ ور داخليږي سلیپ کمپیوټر څه کوي سلیپ کوي هایبرنیټ شټ ډاون او ریسټارټ هر اپشن تاسو غواړئ کلیک وکړئ ورته وایي بل اخر ما دنده پر مخ سرخلاص شو دا د کنټرول پنل د لومړی ورځې درس نور ویل خیر په ترتیب سره وایي سوال مشکل